د کټ بازو څه دی جی اصل یو شی ورته سلای کېږي نو دی به دې دغه باندې ماتوي په دې لاس باندې لاس باندې بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمن کتونکو حمید الرحمن همدرد یم دا وخت یو ځل بیا د سوات ماټه برې دوشخیل نه تاسو ته د صاحبزاده ګل لاله سره مخاطب یم چېرته چې نو په دې دنیا کې خو ما داسې یو کار نه دی دی کوم چې دوی کړی دی او هغه په دې شکل کې کومه دا ټوپۍ چې تاسو کتلی شئ دوی د یو خاص قسم وسپنیز تار نه دا جوړه کړې ده نو په دغه حوالې سره بیا د دې کوم پیزار چې کوم دي نو دغه به موږ تاسو سره شریکو چې او د دې حوالې سره چې دی د دې ګل لاله سره به خبرې کوو چې دی دغه ته د فکر څنګه لاړو او دی څنګه جوړه کړې ده دا څومره وزني ده وغیره وغیره ګل لاله هرکلی ته مننه مو کوم د وخت راکولو او ډېر یو نایابه کار مو کړی دی دغه د وسپنه ټوپۍ او بیا خاص کر سپلای نو دا فکر دې څنګه راغی چې زه به داسې یو دغه کار وکړم د وسپنې به دا ټوپۍ جوړه کړم او دغه پیزار به جوړ کړم داسې ما پخوا یو خبره کړې وه هغه وخت کې لکه عمر کړی دغه ما خیال 15-16 سال عمر به و یا 20 سال ما زه به وسپنې سپلای جوړوم هغه بس څومره کلونه به دې ووتو خو بس هسې بس اړه مې راله وځو درېیم کال لږ دا کار مې وکړو نو دا درانه نه دي وزني نه دي تاسو تنګۍ راتنګۍ نو بس ما باندې وزن نشته نشته ما باندې وزن نشته ها نور دې ګرځېدو سره څه تکلیف وغیره یا په سر باندې څه تکلیف لا هېڅ تکلیف نشته تکلیف نشته تکلیف نشته صحیح زه چې دا وګرځم نور کا خون نه راکې دې کې ګرځم او په دې کې د باقاعده ګرځي په باقاعده ګرځم دا خو ډېر درانه نه دي نه خو دي بس ما د خدای تکلیف نه ما درسته شوق دی نو هسې که تا ته پرته که څوک ووایي چې موږ له هم داسې پکار دی چې دا موږ له جوړې کړو جوړې به کېږي جوړو به ولې به نه جوړو خو چې قیمت زیات دی نو څه وخت پرې لګېږي نه ښه وخت خو پرې لګېږي خبره صحیح نو دا دې څنګه جوړ کړلې لکه د دې لپاره کوم خاص قسم دا سیم چې دی او په څه طریقه باندې دا اړول سمول کړي دي سره صحیح اوزار شته که په لاسونه دي کوي دا د ګوتې کارون دی او په لاس کټر هغې باندې کار کېږي خپل سامان نه سره یې صحیح کټ کول شو تار کټ کول شو کټر باندې کټ کو داسې تاوال شو په لاس باندې تاو شو که نه او بیا پکې دا ډیزاین جوړول دي بیا پکې دا ډیزاین جوړ صحیح نو دا سپیرنګانو دا خو نه درته چا خو چې د پیزار کې به دا سپیرنګ ولګي نو خپل به د پسته لګي دا ما خپل ذهن دا هغې نه دي کړی او سپیرنګان دې په خپله جوړ کړي خپله مې جوړ کړي صحیح وایي چې دې باندې او پکې لګي چې دا پکې لکه پسته لګي جم کوي نو ما ته چا خبره وکړه دا مخکې د کړکوم ډېر شوق و نو کړکو څه کیسه ته به سره کوم اواز کوو الله خان ناصر موږ به ما اوس یې شي نو خبرې به کولې نه څه اواز پکې مشهور وکړه دا به اواز کوو څونه دغه به دې نه وي د ورځې د چنچڼې داسې سپېرلکي هغه نه هلس به یې کولې کله پنځونې کله ولس ونې دا به مې نه سپېرلکي چنچڼې منچڼې به مې تنتني به په وخت کې تنتني و ډېرې مرغۍ وې څخه کې وې خروګان خو خروګان شته ورڅخه خو څخه کې مو یو شیشاران خراړې وې خراړې شیشاران هغه به نیوه کېدو که نه دوه سکوکې ما جوړې کړې ښه دا به دې ځای په ځای لګولې ما ځای په ځای لګولې دوه سکوکې مې نو هغه اواز د نه هېر ده کوم اواز چې به لیکې سپېرلکي اواز خو یاد دی نه تا به څه خبره کوله مخکې چینجۍ ده کوشه اشاره به یې کوله هغه به په هوا روان و که نه هغه چې راکوشي چې مخکې د چینجۍ دی هغه تا وینه کوم خو روانې هغه دور ته دې دور ته په کوم نظر باندې ګورې هغه کې څه و دې کې څه دي دنیا ډېره اډوانس مخکې تلله که نه مخکې تلله ډېره مخکې تلله
اوس به څو کړکۍ د سره جوړیږي نه چې کړکۍ چې شي څه پیږي اوس هغه شتم نو هغه د څو جوړیږي نو اوس نو د څه دور جار سره په ځل سره ویجه دا کار نه دی نه او هغه سره مصروف ده په هر سره په خپل ځان مصروف پر ځان باندې خپل کاروبار کې مصروف دی سیده کنه هغه خلک وزګارو دا مو وزګارو ټول جمع باسي مینه محبت اوره سره سوال غواړي چې مینه محبت هم ډیرو او دغه خرچې مرچې دي نه وي دا خو اوس نن سبا خرچې زیاتې شي دي نه هر سره په ځان اخته حکیم الله بریالي صاحب معروف شاعر چونکې هغوی ما ته ټلیفون وکړو چې ته راشه ګللاله سره به یو څو خبرې وکړې دوی فرمایش باندې راغلی یم او زه به دا خبر وکړم چې یقینا زموږ دغه د کلتوري توکو سره زموږ د ثقافتي دغه تهذیبي توکو سره د دوی ډېره جوړ تعلق دی ډېر د نږدې نه دغه خپل زوړ کلتور چې دی هغه دوی سټډي کړی دی او په شعرونو کې هم بار بار هغه ستایي چې دغه کلتور دغه چې طور طریقې چې دا زموږ ختمې نه شي نه څه ویل غواړې دغه ګللاله یو دغه د وسپنو دغه کله دغه ستاسو هغه نیچر هم دی زه به دغه ووایم بالکل جی او دا خو ته تقریبا وخوشو ډېر زیات وخوشو او زما په زړه کې و چې د دې نه یو انټرویو غونډې وشي چې دا محفوظ شي او د دا تصویر ورسره هم محفوظ شي ځکه د بني ادمي صفته نه لګي که نه ګللاله یو داسې سړی دی چې مونږ واړه و دی زموږ نه په عمر کې مشر دی مونږ به کړکۍ چل کولې نو هغه کړکو دپاره به د سر به ډېرې زیاتې کړکۍ وې نو دی به ډېر لرې تو دا چڼې سپېرلکي دا به راشې کړو بیا چې به څه په هوا راوړو نو زه به هغې ته اشارې کولې داسې لکه کوشه مخکې د چینجی دی خانه کوش که نه چې مونږ به د خندا شنو هغه سپېرلکي به د ده به هغه اواز باندې هم پوهېدو څه به لاړو څه به مونږ واړه مو وایي کېدای شي د ده په دې خبره پوهېږي د چینجو پسې راکوش شو که نه نو ګلاله به ډېر شی چنچنې دی او مونږ به چېرته دوه درې ونیو یا به لوی شی که نه بل جي په دې کې یو بل صلاحیت دی چې اوس په یا کولی شي یا طاقت په یا به نه د کټه بازو څه دی جي داسې لنډ یو شی ورته سلی کېږي نو دی به دې دغه باندې ماتی په دې لاس باندې به ده ماتوو زما د مخې څو شیونه مات کړلي که نه جي او بل د دغې نه علاوه ډېر لوی محنت کشه دی په کراچۍ کې چې څومره ګران کارونه دي ګلاله کړي دي کمپنو کې به دې کپنو کې نه جي دا کرش څوک نشي ډکولی دا غټې دا واړه کرش دا ټرکونو کار د کړلی زما په خیال چې زه یم چې د ټول نه ښه بیل چمار به ګلالی او ښه محنت کش په ریس باندې اوس د دې دغه نه څونه متاثره شوې د دې وسپنو نو ما خو دا دغه د بلډینګ ویر دا ما خو دا تپوس وکړم وایي ګلاله چاته خو د قرضه نه ده پورې که نه خلک چې وایي قرضه د وسپنو سپلۍ زړې شوې او سړي قرضه رانغلم دې شي نه دي پورې خو هسې شوق مې دا مې وکړه که نه نو دا دې سړي له پکار دي چاته پیسې پوري او دی ول ورکړي چې آیا دا خبره رښتیا شي دا ختمې شي هغه پیسې لږ اوس څه چې دا ختمېږي نو خو ډېر لوی زیار یې کړلی شي زه ورته د دې زیار ته سلام کوم جي